د بلخ د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر وایي له ناپروسس شویو لبنیاتو څخه ګټه اخیستنه انسان ته د حیواني ناروغیو د لیږد یو له اصلي لاملونو څخه دی. نوموړی ټینګار کوي چې د روغتیایي اصولو له مراعاتولو پرته په دودیز ډول او د سړکونو پر سر د لبنیاتو پلورل د خلکو پر روغتیا ناوړه اغیزې کولی شي. د یادې ادارې امیر زیاتوي چې دوی هوډ لري څو د ناپروسس شویو او غیر معیاري شیدو له پلور څخه مخنیوی وکړي. صبحانه میبینین در مثل که دروازه بلخ و چندین جاها که میبینین مردم در بوتلا آورده در چی قیماق است، ماس است، چکه است، شیر است، پنیر است میان در روی میدان میفروشن. ولی ما خواهش ما از این است که از فابریکات که در این عرصه کار میکنن پروسس میکنن با اونا هر قریه با یک جمعوری شیر جور کنن، همون شیرها را به قیمت مناسب از مالدار بخرن، خودشان صحی پروسس کنن. نوموړی ټینګار کوي چې د غیر معیاري لبنیاتو له امله د رامنځته کیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره باید له دغو محصولاتو څخه جدي څارنه وشي او د لبنیاتو تولیدونکي دې وهڅول شي څو په دې برخه کې له معیاري میتودونو څخه کار واخلي. د زیاتوي چې اوسمهال په دغه ولایت کې د لبنیاتو د تولید 3 فابریکې فعالیت لري چې د کروندګرو او دولت له لوري د ملاتړ په صورت کې کولی شي د بازار 15% اړتیاوې پوره کړي. 3 فابریکه بزرگی که خودتان در جریان هستین در مزار فعالیت داره، سلطان تازه و پاکیزه و بلخ لبنیات. اینا اگر خوب از طرف دولت حمایه شود، خصوصا ولایت بلخ ولی همجوارای ولایت بلخ، ایره 85% ما براتان امیالی 85% مشکلات مردم از طریق لبنیات رفع کده میتونه. لبنیات د خلکو ترمنځ یو له ډیرو ګټه اخیستونکو خوړو څخه شمیرل کیږي، خو که د پلور پر مهال یې روغتیایي برخې ته پاملرنه ونه شي نو استعمالونکي به یې له جدي روغتیایي ګواښونو سره مخ شي.